د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت د مخابرات او معلوماتو ټکنالوژي وزارت له لوري د 14 کال پر مهال په ټول هیواد کې له پلان شویو 450 سایټونو څخه د 3 سایټونو جوړولو قراردادونه له خصوصي مخابراتي شرکتونو سره لاسلیک شول چې د 9 میاشتو په جریان کې به کارونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت خبري غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت د چاپیریال ساتنې او د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخو کې له نړیوالې ټولنې سره بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. د کاپیسا ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر 14 کال کې د شاوخوا څه باندې 80,000 کاغذي او الکترونیکي تذکرو له لارې نږدې 11 میلیون افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د کابل هوایي ډګر د ترافیک انډک 50 تن امنیتي منصوبین د صلاح الدین ایوبي د پوځي معسکر له 40 ورځنیو نظامي عقیدتي او فکري زده کړو څخه وروسته فارغ شول. کابل ښاروالۍ وایي د 15 ناحیې د 18 ګذر فرعي سړک د جوړولو کار پیل شو. د افغاني سرې میاشتې سرپرست مولوي مطیع الحق خالص سریلانکا ته سفر وکړ. نوموړی به په یاد هیواد کې د سیمې په کچه د ملي ټولنو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او په افغانستان کې شته بشري اړتیاوې او ستونزې به شریکې کړي. کندهار ولایت کې د احمدشاه بابا له نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د زون په کچه د حاجیانو لومړنۍ الوتنه ترسره شوه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي په افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ کې د هوشمند قفل یوه نمونه جوړه شوه.